د شیخ ادریس د وژل کېدو وروسته په کابل کې د جنازې د مراسمو راپور نه د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب د غږیز پیغام ادعاوې هم مطرح شوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همداوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. په وروستیو ورځو کې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالات کې د شیخ ادریس د وژل کېدو پیښې د سیمې د خلکو رسنیو پراخ پام ځان ته اړولی دی. د راپورونو له مخې شیخ ادریس چې د پاکستان له دیني شخصیتونو څخه یادېده په 400 سیمه کې وژل شوی. د دې پیښې وروسته په افغانستان او پاکستان کې بېلابېل غبرګونونه څرګند شوي. ځینې راپورونه وایي چې د نوموړي د درناوي او دعا لپاره په کابل کې هم د جنازې یا فاتحې ځانګړي مراسم ترسره شوي. د غیر رسمي معلوماتو له مخې په یادو مراسمو کې دیني عالمانو، ځینې چارواکو او خلکو ګډون کړی و. خو باید وویل شي چې د دې مراسمو په اړه بشپړ او تفصیلي رسمي معلومات تر اوسه په پراخه کچه نه دي خپاره شوي. په همدې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاوې هم خپرې شوي چې ګواکې د اسلامي امارات مشر شیخ هیبت الله اخندزاده د شیخ ادریس د وژل کېدو په اړه یو غږیز پیغام خپور کړی دی. د ځینې غیر رسمي سرچینو له مخې په یاد شوي پیغام کې د خواشینۍ څرګندونه شوې او د ثبات، یووالي او احتیاط غوښتنه شوې ده. خو دا مهمه ده چې یادونه وشي تر دې مهاله د غږیز پیغام بشپړ او رسمي متن په پراخه کچه نه دی خپور شوی او نه هم خپلواکو سرچینو دا معلومات په بشپړ ډول تایید کړي. له همدې له امله دا موضوع باید د راپورونو غیر رسمي معلوماتو په چوکاټ کې وکتل شي. د راپورونو له مخې په یاد شوي پیغام کې د سیمې امنیت، ثبات او د خلکو ترمنځ د یووالي پر اهمیت هم خبرې شوي. ویل کېږي چې د خلکو صبر او ناسم معلومات د نه خپرولو سپارښتنه شوي. سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول پیښې معمولا د خلکو رسنیو پراخ پام ځان ته اړوي، ځکه د امنیت او ثبات موضوع د سیمې لپاره مهمه ګڼل کېږي. د هغوی په وینا په داسې حالاتو کې باید یوازې د باور وړ او تایید شوي معلوماتو ته اهمیت ورکړل شي. ګرانو کتونکو، دا زموږ د نن ورځې بشپړ چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.